بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت ورډ ته رالمه. انزرټ ټیب سمارټ آرټ. تیر درس کې مو شیپ زده کړی و، دې کې به انشاءالله سمارټ آرټ زده کوو. دا موږ سره پارټ نمبر 4 دی. صحیح ده. زه راځمه. What is smart art? Smart art is used for advertisement. بعضې استادان داسې وایي چې سمارټ آرټ اډورټایزمنټ دپاره استعمالیږي. اډورټایزمنټ دا د سمارټ آرټ یوه خوبي ده. سمارټ آرټ ډېرو زیاتو شیانو دپاره استعمالیږي. فار ایگزامپل تاسو بایولوژي کتابونو کې به تاسو لیدلی وي دغه شان سمارټ آرټ یې پکې استعمال کړي وي. صحیح ده. زه راځم سمارټ آرټ باندې کلیک کوم. چې کله زه سمارټ آرټ باندې کلیک وکړم نو ماته دغه شان یو وینډو په نظر باندې راشي. چوز ا سمارټ آرټ ګرافیک. دې ځای نه زه کولی شم چې سمارټ آرټ ګرافیک ورته استعمال کړم. فرست ما سره په دې کې آل دی. دا لاندې چې کوم درته ښکاري لایک فار ایگزامپل لیست، پروسیس، سایکل، هیرارکي، ریلیشنشپ، میټرکس، پیرامایډ، پکچر، دا ټول په دې آل والا ټیب کې موجود دي. که زه فار ایگزامپل لیست باندې کلیک کړم ما به لیست ته راولي، پروسیس باندې کلیک کړم ما پروسیس ته راولي، سایکل، هیرارکي، ریلیشنشپ. زه نه زه آل باندې کلیک کوم. چې کله آل باندې کلیک کړم نو دلته ما سره ټول 1 by 1 ګروپ کې شو شوي. ګوره دلته ما سره چې دی پروسیسز، لاندې وګورئ سایکل، ګوره پروسیس نه پس سایکل دی. بیا هیرارکي سره ده، هیرارکي. زه ورته فار ایگزامپل ما ته دغه سمارټ آرټ راوله. ما اوکې کلیک کړ، اټومیټیکلي ما ته هماغه سمارټ آرټ راغی. چې کله تاسو سمارټ آرټ راولئ نو دې سره اټومیټیکلي دوه دانې کنټکسچوال ټیبونه راځي چې یو ته ډیزاین ټیب وي او بل ته فارمیټ. ډیزاین ټیب نه تاسو کولی شئ سمارټ آرټ ډیزاین چینج کړئ. فارمیټ ټیب نه تاسو کولی شئ چې دغه فارمیټ ورته ورکړئ. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې کمپیوټر divided into two types, for example hardware and software. صحیح شو. دلته ورته فار ایگزامپل لیکم انپوټ آوټپوټ. زه فار ایگزامپل دې سره څنګه یو بل هم راته راکړه. صحیح شو. تاسو به راشئ ایډ شیپ ته، د ایډ شیپ کې ورته څه واخلئ ایډ شیپ آفټر. که مې کلیک ما ته اټومیټیکلي دلته راغلی. زه ورته یم فار ایگزامپل پروسیس. زه ورته یم چې دلته ما نه یو پارټ پاتې شو چې هغه ته وایي سټوریج. تاسو به راشئ همدغه یو ته، دې کې به تاسو ورته ایډ شیپ بیفور واخلئ، تاسو ته به دې نه مخکې راولي سټوریج. صحیح شوه. دا مې کلیک کړ، ورته فار ایگزامپل ته ماته یو راوله آفټر. صحیح شوه. ته مې ورته چې ولیکه کمیونیکیشن. زم سافټویر کې ما سره دوه ټایپس دي، یو ته اپلیکیشن وایي او بل ته وایي سیسټم. زه بل ته ورته آفټر واخلم، اټومیټیکلي به ماته راشي سیسټم. تاسو کولی شئ چې دا په ټکس پین کې هم ولیکئ. صحیح شوه. ټکس پین باندې به تاسو کلیک اټومیټیکلی به تاسو ټکس پین اوپن شي. صحیح شو که نه. دې کې به ما سره نورې خبرې هم شته. بیفور مخکې، ابو د پاسه، بیلو لاندې. ایډ شیپ اسسټنټ. فار ایگزامپل تاسو دا شیپ ورته چینج کړئ یو ډول ته. زه ورته یم چې دغه سره ماته یو اسسټنټ راوله. خو دا به کله معلومېږي چې دا اسسټنټ دی چې کله تاسو چینج کلر ته راشئ دغه رنګ ورته چینج کړئ. زه یم فار ایگزامپل دغه کمپیوټر دپاره یو اسسټنټ راته پکار دی، ته بلته راشئ ایډ اسسټنټ باندې به کلیک کړي نو اټومیټیکلي به دې سره یو اسسټنټ ایډ شي. صحیح شو که نه. زه یم ټکس پین کې راته پکې خط ولیکه، دې ځای کې ته کولی شئ چې دلته چینجز پکې وکړئ. زه یم فار ایگزامپل دا راته کلوز کړه، دې ځای نه هم راوستلی شئ. صحیح ده. نیکسټ ما سره په دې کې ایډ بولټس دی. صحیح شو. زه یم فار ایگزامپل دغه شیپ راته چینج کړه، تاسو به راشئ مور لیاوټ ته، دې کې به راشئ لیست ته، دې کې مې فار ایگزامپل دا لیست ورته راوست، مې اوکې کلیک، ماته دغه لیست ته چینج شو. زه یم دغلته ماته یو بولټ پکار دی، تاسو انټر باندې هم راوستلی شئ یا فار ایگزامپل ایډ بولټس باندې کلیک کړه تاسو به بولټس راولي. صحیح شو که نه. نیکسټ ما سره څه شی دی پروموټ ډیموټ رایټ ټو لیفټ. زه یم دا راته خپل حالت ته چینج کړه، مور لیاوټ، هیرارکي، دیس ون اوکې. هماغه شکل ته ماته چینج شو. دا غواړم ډیلیټ یې کړم، دا به هم ډیلیټ کړم. صحیح شو. زه ورته یم فار ایگزامپل دا سیسټم والا چې کوم دی دا ماته پروموټ کړه، پروموټ باندې به کلیک کړي، دا به راته مخکې ته لاړ شي. ډیموټ یې راته کړه، واپس به راته خپل ځای ته راشي. رایټ ټو لیفټ، لیفټ ټو رایټ. ښي برته چپ ته واړئ، چپ برته ښي ته واړئ. موو اپ، موو ډاون. زه ورته یم فار ایگزامپل دا سیسټم خو اپلیکیشن ناول دی که نه، تاسو به دې باندې کلیک وکړئ، موو اپ به ورته والئ، تاسو ته به اول سیسټم راشي ورته اپلیکیشن راشي. صحیح شو. موو ډاون کوم واغست لاندې برته راشي، موو اپ برابر ته لاړ شي. صحیح شو که نه. بیا ما سره په دې کې بل لیاوټ دی، خو موو اپ او موو ډاون کله چې تاسو دغه شکل راولئ دې ځای نه تاسو ته ښه ښکاري. زه یم فار ایگزامپل دا راته بره موو کړه، موو اپ، موو اپ. صحیح شوه. موو ډاون لاندې برته راشي. لیاوټ ته زه راځم.
ورته فار ایگزامپل دا ماته سټینډر حالت کې راکا نو سټینډر خپل حالت ته ویلی شي بوت سایډ هم دې ته ویلی شي چې دواړو سایډونو کې به راته وي لیفټ هینګینګ لیفټ خواته دې راته واوړېږي رایټ هینګینګ رایټ خواته دې راته واوړېږي خو زه راځم فرست دا ورته سټینډر والا ما دا مې فار ایگزامپل ډیلیټ کړ دا مې هم ډیلیټ کړ دا مې هم ډیلیټ کړ اوس زه راځم دا ورته انتخابوم زه ورته فار ایگزامپل لیفټ هینګینګ لیفټ خواته راته واړوه رایټ هینګینګ رایټ خواته فار ایگزامپل بوت سایډ اوس خو لا دویم ورسره نشته که نه صحیح ده دې ته کې زه کولی شم چې همدغه ډیزاین چینج کړم شکل ورته چینج کولی شي کوم شکل ته چینج کړي هماغه شکل ته چینج کولی شي که مور لیوټ باندې مو کلیک لکه مخکې مو چې کلیک ورباندې وکړو نو تاسو به هماغه باکس ته ګوځي نیکسټ ما سره به دې کې بل څه شی دی چینج کلر زه کولی شم چې له دې څخه رنګ ورته چینج کړم کوم رنګ ته چینج کړي ورته فار ایگزامپل دغه رنګ ته راته چینج کړه سمارټ آرټ سټایلز زه ورته فار ایگزامپل دا راته 3D ته چینج کړه کوم 3D ته چینج کړي فار ایگزامپل دې 3D ته دې ته کوم یو چې تاسو خوښوي هغه باندې کلیک کوئ تاسو ته به اتوماتیکلی هغه ورباندې اپلای کېږي پریسټ ګرافیک په تور باندې زه کولی شم چې دغه خپل حالت ته راولم فارمیټ ټیب ته راځم دې کې ما سره فرست څه شی ده ایډیټ ان 2D فار ایگزامپل تاسو ډیزاین ته رالی او دې ته مو 3D ډیزاین ورته ورکړو زه ورته یم دا ماته 2D ته راول چې ایډیټ پکې وکړم ایډیټ ان 2D یس اوس پکې تغیرات تاسو کې فار ایگزامپل ABC ایډیټ ان 2D نه کلیک کړئ تاسو به اتوماتیکلی خپل حالت راشي بیا ورباندې زه کلیک کوم چینج شیپ ضرورت فار ایگزامپل دغه شیپ ورته چینج کا دغه ته چینج کا اتوماتیکلی هغه ته چینج لارجر غټ راته کا سمالر وړو کې راته کا دغه شکل ته چینج کې چینج کولای شي خو دا به ډیزاین ته راشم ریسټ به کوم فارمیټ ضرورت فار ایگزامپل دې دا ورته ورک شیپ فیل ورته ورکولای شي اوټ لاین ورته ورکولای شي شیپ افیکټ دا ټول یو ماغه خبرې دي چې کوم په شیپ کې کړې دي هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره پارت نمبر 4 سمارټ آرټ